د عاجزۍ باره کې چې کوم دي نو تاسو به دغه نه اورېدلي کتابونه مو کتلي د حضرت ګنګوهي هغه یو واقعه چې کوم دي وایي چې یو وار ده په انګړ کې سبق ښودو دا زما سبق یې ښودو نو دې کې باران شو نو چې کله باران شو نو طلبه کرامو کتابونه واخیستل منډې کړې چې کله منډې کړې نو هغه په خپل ځای شو مطلب کتابونه یې واخیستل ولاړ نو دغه شانتې د هغه چې کوم دی نو ګنګوهي رحمت الله علیه چې دی هغه څه وکړه هغه راغلی طلباو ټول پیزارونه یې واخیستل سیټ یې کړل نو چا ولیدو لکه دومره عالم ته ګوره او د چې کوم دی نو یعنې کې دا خپل نس په دونه زورور دی دې باوجود هم دی غلا کوي حالانکې هغه داسې نه کوله هغه طلباو کتابونه هر څه واخیسته سیټ ته شو دې مبارک سره د دې چې د ټول د طلباو استاذ او د استادۍ په مسند ناسو د هغې باوجود چې کوم دی نو د ورمنډې کړه طلباو ټول پیزارونه سیټ ته کړه یعنې کې مطلب دا د عاجزۍ د وجې نه چې دا دوی دا پیزار هم د باران نه بچ د عاجزي ګورې ډېر اعلی شیز دی ښه عاجز ځان کې راولئ او دا پکار دي ځکه دې کې ډېر لوی کمال پروت وي